السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ به وای او د صحت په کلي کې باره نغښتې وای. نو دا زموږ د پیکسلاب پنځمه ویډیو ده. انشاءالله زه مطمئن یم چې مخکې کوم ویډیو چې تاسو تیرې شوي دي د پیکسلاب مکمل کورس هم تعقیب کړي وي. که چېرته هم تعقیب کړي نه وي زموږ مخکینی کوم څلور دانې ویډیو چې دي هغه وګورئ. انشاءالله په دې به هم په ډېره اسانۍ باندې پوه شئ. نو لاندنۍ اپشن څو اپشنې دا هم پاتې وي، دا هم ډېر مهم اپشنې دي. په دې ویډیو کې به موږ انشاءالله دا تدریسوو او په تفصیل سره به یې وایو. یو نه کوم که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که چېرته مو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو لازماً د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او لایک کړئ. نو لاندنۍ څو اپشنې وي تاسو د لاندنۍ څو اپشنې پاتې شوي وي دا اپشن به انشاءالله وایو. نو مخکې ویډیو د ټیکسچرز په دې اپشن پورې مې رسولې وه. اوس د اوپیسټي دا اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دا اوپیسټي اپشن د هغه لپاره په استعمالي که چېرته غواړئ تاسو د خپل یوه پرده جوړه کړې وي یا هم بیکګراونډ کوم لیکل ترسره کړي وي، لیکل غواړئ چې د لیکلو رنګ دې لږ تت وي او د لیکلو رنګ دې لږ کم وي نو دې اپشن په سره ترسره کولی شئ. دلته چې هر څنګه چې تاسو وغواړئ اوپیسټي وغواړئ دلته خپله فیصدي شته، فیصدي ورته انتخاب کولی شئ او لیکلو رنګ به یا هم تت وي او یا هم تیز کولی شئ. هر ډول چې تاسو وغواړئ لیکنه تیز کولی هم شئ او همدا رقم ته یې سلو کولی هم شئ. دې اپشن په وسیله ترسره کولی شئ. نو تاسو ولیدل چې لیکنه د لیکلو رنګ چې هغه تت شو او یا یې هم تیزولی هم شئ. دا اکثره په ډیزاینونو کې ډېر وخت استعمالیږي. انشاءالله په ډیزاین کې به هم په عملي ډول دغه درته ښیم که چېرته زموږ کورس تعقیب کړئ. نو دا اپشن د دې لپاره و. دویم روټیټ اپشن، د دې اپشن په وسیله کولی شئ چې خپلو لیکلو ته مطلب زاویه ورکړئ. هر ډول چې وغواړئ تاسو یې تاوولی شئ. نو لیکل هر ډول چې تاسو وغواړئ دلته زاویه هم ورکولی شئ او تاوولی هم شئ. دا اپشن مو چې وه دغه په لومړۍ ویډیو کې هم تدریس کړې وه. که چېرته تاسو ورته وي دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو د هغه دریم اپشن دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا اپشن هم دلته راځي چې په لومړۍ ویډیو کې مې درته ښودلې یادوري کړې وه چې پاسنۍ کوم اپشن دي لاندنۍ اپشنو کې هم تدریس کېږي. نو تاسو ولیدل چې دا اپشن په لاندنۍ اپشنو کې هم تدریس شوې. نو د روټیټ اپشن په وسیله کولی شئ چې خپل لیکلو ته مطلب یوه تاویدل ورکړئ. هر ډول تاویدل چې تاسو وغواړئ ورکولی شئ. نو د بل یو اپشن چې دا نو بل اپشن ماسک، دې اپشن په وسیله کولی شئ چې لیکنو ته دغه په هم په استعمال ځایونه لري. غواړئ چې لیکن دې لا ماته راښکاره شي او یا هم غواړئ چې دا د نور هم زیات شي ورپسې یا هم چې آوټ بهر طرف دې ورته زیات شي د بهر طرف هم زیاتولی شئ. دا هم انشاءالله په ډیزاین کې تدریسوو. د دې ډیزاین سره په تفصیل سره یې دغه وایو. نو د دې څخه زه تېرېږم. یو بل اپشن فونټ اپشن، فونټ اپشن په وسیله کولی شئ چې خپلو لیکنو ته هر ډول چې وغواړئ یو فونټ ورکړئ. زه فونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل نو تاسو هر ډول فونټ چې وغواړئ دلته ورته انتخاب کولی شئ. زه غواړم چې دا ډول فونټ ماته انتخاب شي. نو تاسو ولیدل یا هم بل ډول هر ډول تاسو دلته بېشماره فونټونه دلته موجود دي. زه ورته دا فونټ انتخاب کوم. نو فونټ به کلیک وکړئ. تاسو ولیدل چې ما فونټ د لیکلو فونټ چې و هغه بدل شو. هر ډول فونټ چې تاسو وغواړئ دلته هغه فونټ ورته انتخاب کولی شئ. دې سره په څنګ کې یو بل اپشن سټایلش، د دې اپشن په وسیله هم کولی شئ چې خپل لیکلو ته سټایل ورکړئ. مطلب تاسو غواړئ چې لیکن لږ بولډ دې شي. بولډ معنا ډبل والي ته ویل کېږي. غواړئ چې لیکن دې لږ بولډ شي او یا هم ایټالیک شي یا مطلب لږ کاږه دې شي. اوس دلته تاسو ولیدل چې سیده دې زه ایټالیک ورته انتخاب کوم نو لیکل لږ تغییر پکې راغی او لږ کاږه شول. او انډرلاین د دې په وسیله کولی شئ چې تاسو لیکلو ته لاندې برخه کې یو لاین ورکړئ. نو تاسو ولیدل چې دلته انډرلاین شول نو لیکلو ته یو ډول رنګ ورغله، لاندې یوه انډرلاین لیکه ورغله. د دې اپشن په وسیله کولی شئ چې تاسو خپلو لیکلو ته انډرلاین
د دې انډرلاین په وسیله کولی شئ چې خپل لیکنو ته انډرلاین ورکړئ. بل اپشن چې دی د اپشن په وسیله کولی شئ چې خپل حالت ته راولئ، مطلب تاسو انډرلاین کړي وي غواړئ چې انډرلاین دې ورڅخه لرې شي نو دې اپشن باندې کلیک وکړئ، انډرلاین ورڅخه لرې کېږي. د لاندنی اپشن دلته هم داسې ښیي، مطلب تاسو غواړئ چې هر ډول مطلب تاسو غواړئ چې کومه یو لغات یا لغات ماته انډرلاین شي. زه غواړم چې د شمس دا د نه انډرلاین کېږي، د لاندې دوې برخې لغتونه چې دي دا د ماته انډرلاین شي. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، انډرلاین مې ته انتخاب کړو. تاسو ولیدل چې لومړی لغات پاتې شو، نو د دوه نورو لغتونو چې ول دغه انډرلاین شول. نو دې اپشن په وسیله کولی شئ چې انډرلاین ورکړئ، یا یې هم بولډ کړئ او یا یې هم ایټالیک کړئ، او یا هم غواړئ چې تاسو انډرلاین ورڅخه لرې کړئ، انډرلاین هم ورڅخه لرې کولی شئ. نو که چېرته مو ویډیو ډېره نه اوږدومه، که چېرته زموږ کړی نه وي زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیو لپاره په تمه اوسئ. مننه.